Types of pronoun. The pronoun مونږ سره 7 types دي کوم چې مونږ به په دې خپل لیکچرز کې ډسکس کوو. خو دې ویډیو کې به صرف مونږ پرسنل پروناون او تاغي ضروری قاعده او ضروری رولز هغه به ان شاء الله ډسکس کیږي. د pronoun مشهور types هغه دا ودی. Personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun. نو راځي چې موږ دې کې هغه فرست ټایپ چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دی او د هغې ضروري رولز دي هغه ډسکس کوو او هغه دې موږ او تاسو سره پرسنل پروناون. Personal pronouns are those pronouns which is used for person or persons. Personal pronoun هغه ته ویل کېږي چې هغه موږ ته د یو پرسن یا د پرسنز ته په ځای باندې یوز کېږي. دلته یو ضروري کنسپټ په هغې باندې ځان پوهه کې. دلته یو ضروري پوینټ باندې اول ځان پوهه که. ګوره چې کوم ځای کې په انګلیش کې خبرې کېږي یا په اردو کې خبرې کېږي هر یو ژبې کې خبرې کېږي هلته 3 persons وي. یو خبره کوونکی وي متکلم دې ته وایي فرست پرسن، بل وي چاته چې خبره کېږي لکه ته نو ته یې سیکنډ پرسن، او بل د چا باره کې چې خبره کېږي هغې ته ویلی کېږي تھرډ پرسن. First person like for example I یا we. Second person you. Third person he, she, they or it. خو که تاسو د اگزامپل ته سوچ په وکړئ د دې زما دپاره چې کوم فرست پرسن دی نو په یو منی سینټنس کې وایي I am a teacher. I راغلی دی. په دې دویم کې ویلی کېږي وای you called me یوز شوی دی ته فرست پرسن په ځای باندې، او this car is mine نو دلته mine یوز شوی دی نو کله I دی نو کله me شو او کله mine شو. دا ولې فرست پرسن خو یو شی په کارو، دا ولې مختلف شکلونه راغلل؟ نو یاد ساتئ چې مختلف حالتونه دي. نو ته د پرسنل پروناون دپاره اصل کې 3 cases دي او ډیر زیات ضروری دي. نو دا موږ ډسکس کوو په دې نیکسټ چارت کې. دا موږ تاسو ته یو ښه چارت جوړ کړی دی. دا تاسو د دې سکرین شاټ واخلئ، د دې سکرین شاټ والې ته دی زه به ته سایډ ته شم. سر که دوی ته دا سکرین شاټ هم واخلي که نه بیا هم پې صحیح نه پوهېږي ځکه دا سکرین ورکوټی دی. نو زه به ورته ایکسپلین کوم، تاسو آرام وکړئ. السلام علیکم. زه تاسو دغه چارت ایکسپلین کوم په فل سکرین باندې رایټ. نو خپل سکرین ته ګورئ په هغې باندې به اوس دا چارت راشي او ښه زبردست ایکسپلینیشن انشاءالله تاسو ته کوم. صحیح ده؟ هغه چارت چې دی هغه دا دی. تاسو اوس دې چارت ته وګورئ. په دې چارت کې موږ سره د یو سایډ کې دلته فرست پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن پروناونز لیکلي دي، او په دې کالمو کې موږ ته لیکلي دی 4 کیسز دي. سبجیکټیو کیس دی، اوبجیکټیو کیس دی، پوزیسیو پروناون او پوزیسیو ایجیکټیو دی. دا یاد ساتئ کله چې پرسنل پروناون د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو دې ته موږ سبجیکټیو کیس وایو، او بیا به دا پرسنل پروناون به دې شکل باندې وي. لکه فار ایگزامپل زه ویم I eat mangoes. دلته د I په دې سینټنس کې سبجیکټ دی نو I به لګي I eat mangoes. سیکنډ پرسن مثال لکه you eat mangoes. نو you eat mangoes دلته دا you د سبجیکټ دی نو لہذا you فارم راغلی دی ته د پروناون. تھرډ پرسن مثال لکه زه ویم he eats mangoes. نو he دلته د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی نو مونږ به دا دلته لګو he، دا فارم بیا راځي. اوبجیکټیو کیس ته وګورئ کله دا عمدقه پرسن پروناون که د اوبجیکټ په ځای باندې راشي په سینټنس کې بیا به اوبجیکټیو کیس والا شکلونه وي لکه me, us, you, him وغیره. دا فارم به لکه څنګه چې تاسو د سر ووي چې څه ځای کې I وي نو څه ځای کې بیا me وي. د دې ریزن دا دی چې دا د اوبجیکټ په ځای باندې راغلي. لکه فار ایگزامپل زه داسې ویم Ali called me. Ali ما ته کال کړی نو دلته زه چې یم دا me دا دلته اوبجیکټ دی که نه. Ali سبجیکټ دی، کالډ ورب دی او me اوبجیکټ دی نو اوبجیکټیو کیس me مونږ ولګو. دغه رنګې د سیکنډ پرسن کې مونږ مثال اوبجیکټیو کیس وایو نو زه به داسې ویم Ali called you. تا ته یې کال کړی نو دا you فارم به راځي اوبجیکټیو کیس کې. تھرډ پرسن کې مثال به دا شي Ali called him. Ali هغه ته کال کړی یا هغه ته اواز کړی نو دې ځای کې دا him د هی په ځای باندې مونږ him ولګو ځکه دا اوبجیکټ دی نو اوبجیکټیو فارم به لګي.
possessive pronoun او possessive adjective دا ډیر ضروری دی. possessive pronoun اول زده کې چې possessive څه ته وایي. possessive means چې موږ ته د یو شي ملکیت ښیي، اونرشپ راته ښیي. نو هغې دپاره موږ possessive word یوز کوو. نو که چېرته داسې pronoun وي چې هغې سره وروستو noun نه وي راغلی نو موږ بیا possessive pronoun یوز کوو. لکه فار example this car is mine. دا زما کار دی. نو دلته زما دپاره word د mine یوز شو او دا possessive pronoun دی، خپل ملکیت یې وښو. یا که زه ویم دا ګاډی ستا دی نو this car is yours اس په سرو لګي دا به possessive pronoun وي. او د third person کې مثال this car is his. دا کار د هغه دی. دا his چې دی دا موږ ته د هغه ملکیت ښیي. نو ګوره چې کله possessive pronoun موږ یوز کوو نو په دې فارم کې به راځي. ته یو کس پوزیشن د ملکیت لپاره به دا فارم یوز کیږي. I او me به نه یوز کیږي. خو د دې possessive pronoun په سره یو بل شی دی possessive adjective. possessive adjective دې ته ویل کېږي دا موږ ته ملکیت ښیي، خو دا اصل کې pronouns نه دي بلکې دا adjective دي او دا موږ ته به یو noun modify کوي. ځکه adjective هغې ته وایي چې هغه موږ ته noun modify کوي که نه. نو possessive adjective نه به وروستو بیا noun هم یوز کېږي. لکه فار example زه داسې ویم this is my car. نو دلته دا my چې دی دا ملکیت ښیي، خو دا دلته pronoun نه دی ځکه دا instead of a noun نه دی یوز شوی بلکې دې سرخواته noun شته دی. this is my car. نو دا my چې دی دا به دا کار دلته موډیفای کی نو لہذا دا possessive دی خو adjective دی. second person کې بدای شي this is your car. نو دا your چې دی دلته موږ ته دا کار دا موډیفای کوي نو لہذا دا possessive adjective دی داغه ملکیت موږ ته ښیي. third person مثال به this is his car. his car نو دا هم دلته possessive adjective دی ځکه دا موږ ته د دې کار باره کې یو ایکسټرا خبره کوي، داغه ملکیت موږ ته ښیي. د possessive pronoun او د possessive adjective په منځ کې یو اسان او باریک ډیفرنس دی. هغه ډیفرنس دا دی کله چې pronoun یو شي او اخوا پسې noun نه وي نو موږ دې ته possessive pronoun وایو او موږ ته ملکیت ښیي. لکه فار example ما تاسو ته example وی this car is mine. دلته دا mine چې دی دا possessive pronoun دی ځکه اخوا پسې noun نه دی یوز شوی. او که زه داسې ویم this is my car نو دا my نه وروستو کار راغی نو دا دلته possessive adjective دی، possessive pronoun ورته نه وایو اگر که د دواړو معنا بالکل یو شانتې ده. نو دې سره زموږ هغه first kind of noun چې person pronoun د هغې explanation complete شو.